वालेकुम सलाम। इतना पहनने के पाया बड़ी टेंशन और परेशानी। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी सेहत के साथ वापस पीछे तो गुस्सा लोगों को पकड़ने आए थे और क्या ملګرو د پرون نه ردې خوا به تاسو دا خبره اورئ چې عمران خان هغه رضات شو او ضمانت یې وشو د جیل نه راووتو. نو آیا واقعي کوم عمران خان چې دی هغه رضات شو؟ تاسو په سر کې یو ویډیو هم وکته، د دې ویډیو کوم حقیقت چې دی هغه څرنګه دی، نو په دې باندې لږه خبره کوو. داسې چل دی عمران خان الیکشن کې کومه برتري یا څه حاصل کړي دي هغه ځان نه سایډ ده. را به شو د جیل په هکله باندې پرون چې کم د دې ضمانت شوی دی، نو هغه په هغه کیس کې کم چې د 9 مۍ واقعات وو، یعنې په 9 مۍ چې کم خوا دېخوا شوي وو، د هغې په هکله باندې د دې کم ضمانت چې دی هغه شوی دی. را به شو چې د جیل نه به راوځي، نو په دې باندې چې کم دی یو کیس د کم سایبر کیس چې دی په هغې کې تقریبا 10 سال جیل دی. د دې نه علاوه بل کم کیس چې په دی د بشرا بیبي کم د نکاح کیس چې دی په هغې کې هم تقریبا 7 سال جیل دی، او یو بل کیس دی آی تھنک القادر ټرست دی او که داسې څه کیس دی تقریبا 14 سال دی که څه په هغې کې کیس دی. نو تقریبا څه دغه کم کیسونه چې دي هغو کې د دې کم ګرفتاري شوي هم ده او کم سزا چې ده هغه پرې هم ختلې ده. د دې کم دا سزا به اوس څنګه ختمیږي؟ نو دا چې کم دی هغه به اپیل کوي، های کورټ طرف ته به ځي او هلته های کورټ که دې له چېرته ضمانتونه یا دا کم کیس چې دی هغه ختم کو، نو د دې بیا کم رهایي چې دا هغه پاسیبل ده. اوس چې کم خبر چلیږي نو هغه دارنګې دی دا کوم ویډیو چې تاسو کته هغه بل ځل ده چې کله عمران خان هغه ګرفتار شوی او د هغې نه پس چې بیا 9 مۍ واقعات وشو، بیا چې سپریم کورټ کله هغه پرېښودو، نو دا هغه ویډیو ده کله چې بیا کور ته لاړو هغه کم خور او نور کم کسان چې ورسره میلاوېده، نو دا د هغه وخت ویډیو ده. نو دغه لنډه شان ویډیو به دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو. انشاءالله بل ویډیو کې میلاوو. الله حافظ.